کرچاتیکا هغه ځای چې اور او واوره یو ځای ژوندي دي. آیا ته باور کوې چې اور او واوره یو ځای ژوند کولی شي؟ راځه دا حیرانوونکې سیمه وګورو. په روسیه کې یوه غرنۍ سیمه ده چې نوم یې کرچاتیکا دی. دا سیمه د نړۍ له هغو نادرو ځایونو څخه ده چې پکې اورېدونکي تشپیشانونه دي، خو په عین وخت کې دا سیمه په تلپاتې واورو پوښلې ده. عجیبه دا ده چې په دې سیمه کې یو داسې تشپیشان شته چې لاندې اور روان دی او پورته واوره نه ویلې کېږي. نه یخ اور وژني نه اور یخ وژني، دا دواړه یو ځای ژوند کوي. د طبیعت حیرانوونکی توازن. په دې سیمه کې خلک وایي چې کله څوک د دې اور یخ ترمنځ ودرېږي نو د یوې پښې لاندې یخ او د بلې پښې لاندې ګرمي وي. دا دومره عجیبه احساس ورکوي چې ته فکر کوې دوه نړۍ د تر پښو لاندې دي. یو حیرانوونکی حقیقت، په 1980 کال کې د یو روسي پوه الینا کورتوا یو ټیم دا سیمه وپلټله. هغوی هلته یو ډول ژوندۍ بکتریاوې وموندلې چې نه په ګرمو چاهونو کې مري او نه په یخو واورو کې. ساینسپوهان وایي دا ښایي د ژوند یو تر ټولو پخوانی ډول وي، داسې موجودات چې د انسان له پیدایښته میلیونونه کاله وړاندې هم ژوندي وو. عبرت: طبیعت هغه رازونه پټ ساتي چې انسان تر اوسه نه دی پوه شوی. او اور او یخ دواړه د الله قوتونه دي او کله ناکله دا قوتونه زموږ د عقل خلاف یو ځای ژوند کوي. طبیعت عجایب لري او انسان لا ډیر څه نه دي کشف کړي.